الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې موږ او تاسو د صرافۍ دپاره یو سیسټم جوړ کړی دی. زیاتره صرافانو میسج کوو چې موږ ته داسې یو سیسټم جوړ کړی صرافۍ دپاره چې روزمره خپل هغه کار پکې مخکې یوسو. البته هغه صرافان چې څوک لرو ساحو کې وي، لکه نن سبا خو زیاتره صرافان ډیټابیس استعمالوي. خو ډیټابیس ښه سیسټم دی، ښه دی هر چا دپاره چې استعمالي کړي، خو زیاتره یې وس نه لري. اکثره د صرافان چې کاروبار یې مثال ډېر وړوکی وي، نو هغه د ډیټابیس وس هم نه لري او نه ډیټابیس هغه ته په درد خوري. نو د صرافۍ دا سیسټم موږ په مایکروسافټ ایکسل کې جوړ کړی ډېر اسانه طریقې سره. ډیزاین به یې درته په بله ویډیو کې تشریح کوم، په دې ویډیو کې صرف د سیسټم تشریح کوم. دلته وګورئ، که څوک په ایکسل پوهیږي باید په دې جوړولو کې اول ایکسل زده کړه مهمه ده، چې تاسو ایکسل پروګرام زده وي، په کمپیوټر پوه اوسئ. داسې نه چې سیسټم دې ولیدلو ویډیو دې ولیدله او ته دا جوړ کړه او زه پوه شوم. نه، دې کې فارمولې موږ استعمال کړي دي. حداقل تاسو په دې پوه شئ چې دا موږ څنګه ډیزاین کړی دی. دا ټول به تاسو ته ښودل کېږي، خو تاسو هم باید په ایکسل پروګرام پوه شئ. اول دلته ما لیکلی شخصي معلومات. مثال یو صراف سره یو کس پیسې ږدي، دلته زه ورته نوم ورکوم. فرض مثال نوم یې دی احمد. دا د احمد حساب دی، لکه څنګه د کتابچه کې ځان ته ورکئ. دلته یې نوم ما لیکلی، کاروبار یې څه دی، شمېره یې ما لیکلی او ادرس یې لیکلی. دلته به عکس راواخلو کیبورډ. عکس به څنګه رالو او څنګه به دا ډیزاین جوړو، دا د بلې ویډیو خبرې دي. اوس تاسو وګورئ، دلته اول د پیسو جمع کولو سیسټم باندې ځان پوه کړئ. پیسو جمع کولو داسې یو سیسټم دی چې مثال صراف سره ډالر کېښودل کېږي، همدا احمد کس حساب دی. یورو هم ورسره ږدي، پاونډ هم دي، کلدار هم دي. نو چې ډالر ږدي دا باید په ډالر کې جمع شي، که یورو ږدي یورو په یورو کې جمع شي، که مثال پاونډ ږدي پاونډ په پاونډ کې جمع شي، او که کلدار ږدي کلدار په کلدارو کې. هر ورځ چې هره 2 ورځې پس هفته کې یو ځل په کومه ورځ چې تاسو سره پیسې که ډالر جمع کوئ، ډالر کې ولیکئ او تاریخ حتمي دی چې په کوم تاریخ ده دا پیسې جمع کړئ. مثال په توره دلته زه راځم، فرض مثال پیسې جمع کړئ 8/9/2022، په دې تاریخ پیسې جمع کړئ. دا ولې داسې ښیي؟ کالم وړوکی دی، کالم به لږ غټ کړو. ښه څومره ډالر جمع کړي؟ مثال 1500. ګوره 1500 چې زه ولیکم ډایرکټ 1500 په 1500 ډالرو حساب کې جمع شوې، یعنې دا موږ سره 1500 ډالر ښیي، باقي مانده یې اوسه پورې لا 1500 ډالر دي. اضافه ده لا نه دي، لا یې اخیستي نه دي، خو جمع کړي دي لا. په بل ورځ مثال بیا راغو 9/5/2022، مثال دې جمع کې 1000 ډالر. ګوره 1000 ډالر په ډالرو کې جمع شوې. بله ورځ راغو مثال په همدې تاریخ ورسره یورو هم شته دی، صحیح شو. یورو مثال تاسو ته جمع کې مثال 800 ډالر. ګوره یورو په یورو کې جمع کېږي. په همدې ورځ مثال فکر وکړئ پاونډ هم ورسره دی، پاونډ هم درته جمع کو، در سره جمع کو. مثال 1.5 ډالر. ګوره پاونډ به په پاونډ کې جمع کېږي. دلته راغو مثال په همدې تاریخ ورسره کلدار هم شته دی. تاریخونه بدل هم وهلی شي، خو زه مثال درکوم. داسې هم کولی شئ چې 9/10/2022 په دې تاریخ مثال تا سره کلدار جمع کې 1,00,000 کلدار. ګوره 1,00,000 کلدار جمع شو. ګوره کلدار به په کلدارو کې جمع کېږي. یعنې داسې نه ده چې تاسو سره پاونډ ډالر دي کې شاید تومن هم راشي، د همداسې تومن ته به هم سیسټم جوړوئ، نور کرنسیانې راشي، ټول ته به همداسې سیسټم جوړوئ. خو اوس فلحال ما 4 کرنسیانې راغوستې چې ډېرې مشهور دي، ډالر، ایرو، پاونډ او کلدارې. یا د کلدارو په ځای تاسو ولیکئ مثال ریال ولیکئ، هر رقم کرنسي چې وي. نو ګوره دلته صفحه معلومیږي چې د ډالر دومره دي، ایرو یې دومره شوې، دومره موږ سره پاونډ شو، دومره کلدارې. دا جمع کولو سیسټم کې چې تاسو څومره
دا پیسې په کومه ورځ راوړي دلته چې جمع کوي دا به دلته اتومات هر یو کرنسي سره یعنې هر یو پیسو سره به خپله جمع کېږي. فرض مثال په بل ورځ راغو نهم د 13/2022 په دې ورځ تا سره ډالر راوړل، ډالر 3000 جمع کړه. ګوره ډایرکټ به ډالرو کې جمع کېږي، یعنې دا د دې د جمع کولو حساب دی. دلته چې هغه کومه روپۍ تا ته درکوي که ډالر وي که یورو وي که پاونډ وي که کلدارې وي دلته به جمع کوي. اوس دلته راځو د ایستلو سیسټم ته. لکه مثال دې کس تا سره $100 دي $4,500. دلته راغو په یو تاریخ مثال راغو په 9 د شلمې یا 10 د اولې 2022 باندې دا راغو. دده پیسې پکار دي، خپل حساب نه پیسې وباسي. نو دلته اوس دا ډالر وباسي، مثال وباسي $200. وګوره ډایرکټ به ډالر نه منفي شي، ټوټل نه به نه منفي کېږي، یعنې دا خو د تا سره جمع کړي دي، دلته جمع کړي تا سره دا مجموعه جمع دی. دلته به بیلنس تا ته ښیي چې د دې $4,200 نه 200 وباسه څو پاتې شوه 4,300. او دلته به جمع کېږي چې څومره ده وباسي پاس به دلته ویډرا معنا ایستلو کې به دا جمع کېږي. بله ورځ بیا راغو مثال 10 د اولې یا 10 تاریخ 10 میاشت 15 تاریخ 2022 په دې ورځ مثال در واغسي $2000. ګوره دلته ولیکل شو $2,200 د ایسته څومره پاتې شوه 4,200 ټوټل تا سره څومره جمع کړي وي دومره. یعنې دلته چې ته کوم اوس پیسې وباسي دا کسا به تاسو په ډالر حساب کې ورته لیکئ. دلته به معلوموي چې 100 روپۍ پاتې شوې. اوس مثال راځو یورو ته. مثال 10 د 14/2022 ګورئ دده موږ سره څومره یورو ده 800. دا وایي ما ته یورو راکړئ او 1500. ګوره 1500 چې وباسي ډایرکټ به دلته جمع شي چې 1500 وایي وباسي څو یې پاتې شوې 300 یې پاتې شوې. که دلته راشو پاونډ موږ سره 1.5 دی. ګوره مثال په 10 د 2022 راغو پاونډ مثال واغستلو. پاونډ څومره واغستو مثال په تور واغستلو 600. ګوره پاونډ به د پاونډ نه منفي شو څو پاونډ یې پاتې شو 900. 1.5 جمع کړی 600 یې وباسي. ګوره پاس به درته ایستل دلته خپله جمع کېږي چې دی درنه وباسي د خپل حساب نه. ګوره دلته به اتومات جمع کېږي. اوس راځو کلدارو ته. مثال 10 د شلمې 2022 په دې ورځ یې کلدار وباسه 50,000. اوس ګوره 50,000 دلته کلدار یې ویستل او 50,000 به دې نه څه شي منفي شي. یعنې په دې حساب به تاسو ته ټول هغه حساب معلومیږي چې د ما سره څومره روپۍ دي. خو دا یار کس ته به ځان ته کاته جوړې. کاته څنګه جوړېږي؟ اوس لکه احمد ته ما دا ځان ته یو کاته جوړه کړې ده، دکې به د بل چا پیسې نه جمع کوو، هر یو ته کس ته به ځان ته شیټ جوړې. نو دا د هغه صرافۍ سیسټم تشریح کول و. بله ویډیو کې تاسو ته انشاءالله دا ډیزاین ښیمه چې یاره دا موږ څنګه ډیزاین کړی دی، دا څنګه داسې جدول داسې په هغه جوړ کړو. نو په دې ویډیو کې صرف سیسټم اول ځکه ما تشریح کړو چې پوه شئ چې یاره دا سیسټم څنګه دی. دا جوړول انشاءالله په بله ویډیو کې راځو. ټول به تاسو ته مکمل تشریح کوم، تاسو به بیا وکړی شئ د دې د مخې به ځان ته څه کوئ جوړې کوئ. نور ویډیو نه اوږدوم، ښه وخت خدای پامان.